علماء کرام شهید شي بیا چې کوم د دې خلاف خبرې کوي بیا هغه هم دلته راشي او د دې په دې غم کې په تعزیت کې شریک شي بیا د دې غم دا احساس هغې ته محسوسه شي. نو ما تاسو له پکار چې د علماو د شهادت نه پس نه د علماو په ژوندون باندې د علماو قدر وکړو چې مفتي منیر شاکر شهید الله جل شانه د هغې شهادت قبول کړي او کله چې ژوندی اوسه منم چې ډېر به د هغه خلاف و ډېر به د هغه برخلاف و خو تاسو دا یو واده در کوم چې اوس به د هغه خلک راځي کوم چې د ده خلاف و او دلته به کیني هغه به د دې په دې غم کې تاسو سره شریک کېږي. دا تاسو یو پیغام در کوم دا زما لیک کې خبره واخلئ د رب په کعبه قسم کله چې عالم دین ژوندی وي ډېر د هغه خلاف خو چې کله شهید شي کله الله جل شانه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو. لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو. اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام. میری زباں کے واسطے تالے خرید لو میری زباں کے واسطے تالے خرید لو. نن چراغلم نہگانی دیار پا قبر نن چراغلم نہگانی دیار پا قبر رازر غنوس پیلنی دیار پا قبر. نہ جنڈے پر پیدے نہ پسادرو باران جوڑو پر لختی دیار پا قبر. کمی نہ جڑل آخر ہم پا جڑا شم کمی نہ جڑل آخر ہم پا جڑا شم چمی ولیدل ازغی دیار پا قبر. لگ دخپل دن او دا مذہب خاطر میں اکڑا لگ دخپل دن او دا مذہب خاطر میں اکڑا کی نکڑا میں خود کشی دیار پا قبر. انتہائی واجب الاحترام زما عزیزانو تاسو مخ ته ډېر علماء کرام ناست دي زمانه مخکې علماء کرام خبرې وکړې وروسته به هم کوي. زه ستاسو مخې ته چند گفتگو د شهدای اسلام په حوالې سره کول غواړم. ټولو نه اوله خبره دا ده چې کله زما والد محترم مفتی سردار علي حقانی شهید د کوهاټ په سرزمین باندې اسټوډنټ په حادثه کې شهید شو او د هغې په دوا کې ستاسو زمونږ مشر مفتی منیر شاکر شهید هغه راغلی و او زه ځان ته جوخ کړی وم موږ له تسلي را کړې وه موږ سره په دې غم کې شریک شوی و. نو در هغې نه والې تر اوسه پورې بیا ما ته پته لګېدلی وه چې مفتی منیر شاکر شهید څوک دی. هغه له الله جل شانه کم عزت او کم ورب ورکړی و الله جل شانه کم علم ورکړی دی. زما عزیزانو کله چې یو کس ژوندی وي یعنی مفتی منیر شاکر شهید یا زما والد محترم کله چې ژوندی و چا به خپل ځان سره نه حسابولو. کله چې زما والد محترم شهید شو د هغې نه بعد به یو هم راتله په قبر به جنډه لګېده بل به هم راتله په قبر به جنډه لګېده. کله چې دا علماء کرام ژوندي دوی له څوک سات ورکولو والا نه وي خو چې کله دا علماء کرام شهید شي بیا چې کوم د دې هغه خلاف خبرې کوي بیا هغه هم دلته راشي او د دې په دې غم کې په تعزیت کې شریک شي بیا د دې غم دا احساس هغې ته محسوسه شي. نو ما تاسو له پکار چې د علماو د شهادت نه پس نه
د علماء په ژوندون باندې د علماء قدر وکړو د علماء عزت وکړو د دې دین او د اسلام د لپاره زما او ستا علماء کرام دا قرباني ورکوي د حق نبات جنګو شهید نواله تر نن ورځې پورې څومره علماء کرام قرباني ورکوي څومره علماء کرام شهیدان کیږي راشه وګوره نن سبا په دې مسجدونو کې چې کومه دماکي شروع شوي دي زما او ستا مسجدونه خلک شهیدان کوي زما او ستا مسجدونه څه کوي چې قرآن شهید کړی دی د رسول الله مبارک حدیث شهید کړی دی د هغه قرآن شهید کوي زما او ستا د پیغمبر سنت مبارک شهید کوي پګړه شهید کوي نن ما او تا داسې ناست یو نن ما او تا مسلمانان په غفلت کې پراته یو نن ما او تا سره د پیغمبر د دین قدر او عزت نشته ما او تا سره د علماو قدر او عزت نشته ما او تا سره د شهداو د توی شوي وینې قدر نشته چې کوم شهدا خپله وینه د دین او د اسلام دپاره توی کړې ده د هغه شهدا ما او تا سره نن قدر او عزت ولې نشته نو تاسو دا یو درخواست درکول راغلی یم چې مفتي منیر شاکر شهید الله جل شانو د هغې شهادت قبول کړي او کله چې ژوندی اوسه منم چې ډېر به د هغه خلاف وو ډېر به د هغه برخلاف وو خو تاسو دا یو واده در کوم چې اوس به د هغه خلک راځي کوم چې د ده خلاف وو او دلته به کیني هغه به د دوی په دې غم کې تاسو سره شریک کېږي دا تاسو یو پیغام در کوم دا زما لیک کې خبره واخلئ د رب په کعبه قسم کله چې عالم دین ژوندی وي ډېر د هغه خلاف وي خو چې کله شهید شي کله الله جل شانه په لار کې خپله وینه پرېږي او دنیا ته الله جل شانو د هغه وینه وښیي او دنیا ته الله جل شانو د هغه عزت وښیي او د انسان د جنازې نه پته لګي چې الله جل شانو هغه کم علم ورکړی دی د انسان د جنازې نه پته لګي چې کله مفتي منیر شاکر شهید د جنازې نه به تاسو ته پته لګېدلی چې الله ورته کم علم ورکړی دی الله ورته کم عزت ورکړو د هغه د جنازې نه به تاسو ته پته لګېدلی څومره علما شهیدان کېږي تاسو ته به د هغې د جنازو نه پته لګېدلی چې الله جل شانو هغې له کم عزت ورکړی دی نو ما تاسو له پکار چې دې علماو او د دې حفاظو د دې حافظانو قاریانو دوی سره په څنګ کې ودرېږو او د دوی حفاظت وکړو دوی سره ودرېږو چې دوی زموږ دنیا کې خفه لاړ نه شي که دا علما کرام دا حافظان دا زما او ستا نه خفه لاړل دوی په آخرت کې بیا زما او ستا باندې ګواهي ورکوي چې ای ربا دغه کس دغه فلان کی زه په دنیا کې تنګ کړی ما به ستا دین بیانو ما به ستا قرآن او ما به ستا حدیث بیانو زه به دغه کس تنګولم چې ته دا حدیث بیانې دا به داسې بیانې دا به داسې بیانې یا الله زه به په دې دنیا کې تنګ کړم ته نه زما بدل په خپله باندې واخلي دا علما به نه خفه کوو چې دې علماو په څنګ کې ودرېږو درېږو که نه به ودرېږو انشاءالله د علماو سات به ورکوو که نه به ورکوو انشاءالله او کله چې عالم ژوندی نو په ژوندون به ولې عزت ورکوو ښه دا نه چې شهید شي بیا دلته راشئ تاسو ما ته کښېنئ بیا ما ته وایه چې الله دې ورله درجات بلند کړي الله درجات بلند کړي دا نه ده چې کله ژوندی بیا راځي ما ته وایه چې الله یې دغه عمر کې برکت واچوي او چې کله شهید شي ما ته خو پته چې بابا دا ټول علاقې والا راځي ټول خلک به راځي ما سره به کښېني خو به خامخا ماله د وار راځي ځکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې دا د مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی چې هغه د یو مسلمان په جنازه کې شریک شي د هغه په غم کې شریک شي یا د هغه بیمار پرزیو کې دا ستاسو په موږ باندې حق دی او تاسو به زموږ دا حق ادا کوئ مونږ به ستاسو حق ادا کوو نو علماو سره په څنګ کې ودرېږو انشاءالله د علماو حافظانو قاریانو دې سره په څنګ کې ودرېږو د دې حفاظت وکړو الله جل شانو دې ما تاسو ته په دې خبرو عمل کول توفیق را نصیب کړي الله جل شانو دې مفتي منیر شاکر شهید کور والا ته د هغې بچو ته او د هغې چمګاور ته د الله جل شانو صبر جمیل ور نصیب کړي دعا وکړو الله جل شانو د هغې شهادت قبول کړي الله جل شانو څومره علما شهیدان شوي الله د هغې شهادتونه قبول کړي څومره علماو د دین او د اسلام لپاره خپله قرباني ورکړې ده خپل ځان شهید کړی دی خپله وینې توی کړې د دین او د اسلام لپاره الله جل شانو د هغې هغه وینه او د هغې هغه شهادت په خپل دربار علی قبول منظور کړي او الله نه دعا کوو چې الله جل شانو ما تاسو ته په شهادت ملګران نصیب کړي آمین